سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا در وښایم چې پی کې وینز یا پی کې ټي وي له یوټیوب څخه میاشتې څومره روپۍ ګټي، او یو چینل به درته په افغانستان کې وښایم چې دا یوټیوب چینل په افغانستان کې له یوټیوب څخه څومره پیسې ګټي. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې ګورئ چې پی کې ټي وي یا پی کې وینز چې دی دا له یوټیوب څخه میاشتې څومره پیسې ګټي. نو دوستانو، هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ دوستانو په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ دوستانو. نو دوستانو، را درومو تاسو ته دا درښیم چې پی کې ټي وي یا پی کې وینز چې دی میاشتې له یوټیوب څخه څومره پیسې ګټي. یو په افغانستان کې کابل وینز چې دی هغه له یوټیوب څخه میاشتې څومره پیسې ګټي. نو دوستانو، پی کې ټي وي یا پی کې وینز چې دی تاسو ته بهترینه معلومه ده چې دوی چې دی په لږ وخت کې ډېر زیات مشهور شو، او په دوی کې چې دی یو کس چې ډېر ښې ښایسته ویډیوګانې چې ډکي، هغه چې دی عدنان چې دی د دوی مین کس دی، او دی چې دی یو درې خبرې هم ډېرې زیاتې مشهورې کړي چې یلکه او همدارنګه چې اقرب یلکه او اقرب او دا باسي ګپي، دا خبرې هم چې دی ډېرې زیاتې مشهورې شوې د پی کې د وینز ویډیوګانو سره چې دی دا خبرې هم ډېرې زیاتې مشهورې شوې. نو را درومو چې تاسو ته دا در وښایم چې پی کې وینز چې دی له یوټیوب څخه میاشتې څومره پیسې ګټي. نو را درومو دوستانو، زه به راشم په یوټیوب کې، په یوټیوب په سرچ کې به د پی کې تلویزیون پی کې ټي وي دغه راواخلم، پی کې وینز یا پی کې ټي وي به لینک راواخلم تر څو تاسو ته وښایم چې پی کې چې دی له میاشتې له یوټیوب څخه دومره پیسې ګټي. زه دې لینک راخلم، کاپی لینک. ګوره دوستانو، دا چې دی میاشتې ډېرې زیاتې روپۍ چې دی ګټي له یوټیوب څخه میاشتې. پی کې وینز چې دی پی کې وینز والا چې دی له یوټیوب څخه میاشتې ډېرې زیاتې پیسې ګټي. ګوره زه دلته سرچ کې ورکوم، دلته زه سرچ کې ورکوم پی کې تلویزیون به اوس ما ته راواخلي یا پی کې ټي وي. ګوره دوستانو، پی کې ټي وي چې دی ما ته راواخلي، دا چې دی اوس مهال چې دی 480 چې سبسکرایبر لري، او ډېر زیات چې دی دا کم از کم 9 میلیونه 90 میلیونه خبره کې وتلې، 90 میلیونه چې دی دا خلکو کتلی دی. اوس را درومو چې دی میاشتې څومره پیسې ګټي. اوس ګورئ دوستانو، دوی چې دی کمې میاشتې که نه نو 2.8 یعنې 2800 ډالر چې دی کم چې وګټي، دوی چې دی میاشتې 2800 ډالر ګټي. زیاته اندازه ډالر چې دو ګټي دوستانو، دوی چې دی زیاته اندازه ډالر چې دی 45,000 ډالر چې دی زیاته اندازه ګټي. نو تاسو به داسې فکر وکړئ په منځنۍ اندازه داسې ونیسئ چې دوی چې دی 15,000 ډالر چې دی میاشتې له یوټیوب څخه ګټي. تاسو 15,000 ډالرو ته حساب کړئ، له 0 ډالرو څخه 1,80,000 چې دی روپۍ را درومي له 0 ډالرو څخه. تاسو فکر وکړئ چې 15,000 ډالر چې دوی له یوټیوب څخه میاشتې وګټي، نو دا بلا شی روپۍ شو. دې ته بیا حساب تاسو کړئ، دې نه څخه ډېر روپۍ چې دی را درومي. او دوی چې دی کال چې دی که نه کم اندازه پیسې چې دوی وګټي، کم اندازه چې سره ویډیو اپلوډ نه کړه، 4,200 ډالر چې دی دوی میاشتې له یوټیوب څخه ګټي، 4,200 ډالر میاشتې له یوټیوب څخه ګټي. او زیات اندازه چې دی 540 ډالر چې دی دوی میاشتې له یوټیوب څخه ګټي. نو تاسو دې ته حساب کړئ چې دا به څومره روپۍ راځي، ډېرې زیاتې روپۍ چې دی را درومي. اوس تاسو ته په افغانستان کې یو چینل درښیم، کابل وینز په نامه یو یوټیوب چینل چې دی هغه هم میاشتې له یوټیوب څخه څومره پیسې ګټي. نو زه به راشم دوستانو یوټیوب ته، په دغه لینک په هم راواخلم له یوټیوب څخه. دلته به زه په سرچ کې ورکړم کابل وینز، حالت شوم، خو زه بیا هم راغی دوستانو کابل وینز. دې به زه لینک کاپي کړم دوستانو. ګورئ دوستانو، د دې لینک ما کاپي کړو، زه هم دلته هغه د دې لینک ورکوم. ګورئ دوستانو، د دې لینک ورکوم، دا هم تاسو ته ښیم چې دا میاشت څومره پیسې ګټي. ګورئ دوستانو، دا چې دی 9,090 سبسکرایبر چې دی له ځان سره لري، او دا چې دی کم اندازه چې دی 140 ډالر چې دی میاشتې له یوټیوب څخه ګټي. څومره؟ 140 ډالر چې دی میاشتې له یوټیوب څخه ګټي. او زیاته اندازه چې دی هغه 2,200 ډالر چې دی له یوټیوب څخه ګټي. منځنۍ اندازه داسې ونیسه چې 1,500 ډالر چې دی دا میاشتې له یوټیوب څخه ګټي په افغانستان کې. نو ستاسو فکر وکړئ چې 1,500 ډالر هم بلا شی پیسې شوي. او دا چې دی کال کم اندازه چې دی
$1400 چې دی یوټیوب څخه ګټي او زیات اندازه چې دی $6,200 داسې ونیسه چې کال چې دی $15,000 چې دی دا له یوټیوب څخه ګټي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره روپۍ شي، بلا شي روپۍ شي دې ته چې تاسو کلدارو ته اړوئ دا افغانیو ته اړوئ نو دې څخه چې ډېرې روپۍ رادرومي. نو دوستانو د دې ویډیو مقصد او هدف څه شی دی چې ما تاسو ته دا ویډیو جوړه کړه. د دې ویډیو هدف او مقصد مې دا و چې تاسو ته مې وښودل دا دوه چینلې دومره زیاتې روپۍ ګټي. دا ویډیو مې د دې لپاره جوړه کړه چې تر څو تاسو هم وهڅول شئ او تاسو تشویق شئ، تر څو تاسو هم راشئ په یوټیوب کې کار شروع کړئ، په یوټیوب کې ځان لپاره چینل جوړ کړئ. تاسو هم کولی شئ د دوی په شان چې پیسې وګټئ. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی دی، انشاءالله دا به هم پر مخکې بیا مو دې له باندې چې دی مخکې چټکتیا ورکوم، مخکې به بیا نه تاسو څخه مې یوه هیله ده چې راشئ په یوټیوب کې کار وکړئ او یو ځای ته چې دی ځان ورسوئ. نو دا یوه هیله مې دا ده له ټولو افغانانو له ټولو پښتنو څخه چې راشئ په یوټیوب کې کار وکړئ او یوټیوب کې ځان لپاره پیسې وګټئ. نو په دې هیله دوستانو دغه ویډیو ما ځکه هم دا جوړه کړه. نو دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ، الله مو ژوندي لره.